د قلم فروشي انځورونه وګورئ او موږ سره ملتیا وکړئ. د ایران راځي جوړیږي دلته خپل وطن کې د دې مصرف هم کم راځي او ارزان هم دی. خو دا ښه خبره ده چې الحمدلله اسوده ژوند لرو او د خلکو لپاره یو خدمات وړاندې کوو. وطني دي خو کوالټي اوس ډېره ښه ده الحمدلله. اوس جنسیت هم ښه شوی دی او کوالټي هم ښه شوې ده، هم ډیزاینونه یې خلک ډېر خوښوي. هم د وطن ساخت دی، د هرات کې جوړیږي. دا قالیني جانمازونه قالیني جانمازونه او کیفیت هم ښه دی او نرخ هم ښه دی، تقریبا 380. دین او سوچته قالین نه راځي او د دې بیا قیمت څو ده؟ دې قیمت راځي په 18,000 روپۍ. سلامونه نیکې هیلې قدرمنو لیدونکو اتاوله وردګ نظم بیا د ابداري څخه ستاسو خپرونې چوپړ کېدم. په نننۍ خپرونه کې راغلی یم ننګرهار ولایت ته. دا د جلال آباد ښار ده، قالینو او د فرشونو کوڅې ته. غواړم تاسو ته هلته یو خپرونه ولرم، هیلهمن خپرونه تر پایه پورې د خپرونو څخه خوند واخلئ. هېر مو نه شي چې چینل ته سبسکرایب کړئ، خپل پیشنهادات انتقادات له موږ سره شریک کړئ، د خپرونې تر پایه پورې زموږ ملتیا وکړئ. محترمو لیدونکو دلته راغلی یاستو د بلال د فرشونو او قالینو پلورنځي ته. د دې سره به غږیږو بلال جان سره. السلام علیکم، کول کې د ځان را معرفي کړي وروره. مهرباني وروره، سلامونه ستاسو لیدونکو ته او تاسو ته. نوم مې بلال احمد دی، د جلال آباد ښار اوسېدونکی یم او فعلا د قالینو مصرفت لرو. قدرمنو لیدونکو خپله بلال مو راګیر کړی ده. بلال جانه څومره وخت کېږي چې دلته کاروبار کوي؟ زما خپله دلته تقریبا 18 کاله کېږي چې د قالین کاروبار کوو. فعلا دلته مصروفه یم. د قالینو کې بیا د کومو ممالکو څخه تاسو قالین افغانستان ته وارد کوئ؟ اوس خو الحمدلله که درته ووایم زموږ خپل د افغانستان تولیدات زیاتره دلته په فروش رسېږي. د هرات ولایت څخه، د مزار شریف ولایت څخه نورې قالینې چې دي بیا موږ د ترکیې د هېواد څخه او د ایران د هېواد څخه افغانستان ته واردوو. او اوس الحمدلله کارخانجات دلته جوړ شوي دي، کارخانې ډېرې دي. زیاتره تولیدات چې د هرات ولایت کې کېږي. هرات ولایت کې کېږي. دلته بغیر د ننګرهار څخه نور ولایتونو کې به تاسو خپله دوکانونه لرئ یا کاروبار مو یا نه تنها ننګرهار کې؟ مخکې مو لرل خو لږ یو څه مشکلات راغلل، هغه هم بیا ختم کړل. فعلا چې دلته جلال آباد ښار کې موږ فعالیت لرو. دا کومې قالینې دي؟ دغه قالینې دا خو د ایران د هېواد نه دي. موږ سره قالینې مختلفې دي. ننګرهار خلک کوم ډول قالینې خوښوي؟ ولا دغه د هر سړي ذوق پوره لري، خو خصوصا نن سبا چې دغه اقتصادي شیونه خلک ډېر خوښوي. موږ ما مخکې ته یادونه وکړه چې د هرات ولایت څخه تولیدېږي هغه شیونه چې دي اقتصادي دي او بل ډیزاینونه هم پکې ډېر راځي. زموږ خپل داخلي تولیدات د افغانستان دي. څومره وخت کېږي چې اوس دغه د هرات یا د وطن تولیدات ننګرهار ته ډېر راځي؟ تقریبا د دې شاوخوا 7 کاله یا 8 کاله کېږي چې الحمدلله فعالیت باندې شروع کړې ده او ښه تولیدات لري. نو 8 کاله تقریبا کېږي. دلته ټول چې دي ماشیني دي که په لاس هم ګنډل شوي راوړي دي؟ د لاس ګنډل شوي قالینې چې دي دلته قیمت ته به شاید قیمت ته دي هغه ته بیا د چا مثال دومره پیواره نه راځي د چا خبره او دومره مثال څوک اخیستلی نه شي دلته. یو ښه خاطره خو دې قصه وکړه د 18 کال تا دوکانداري وکړله، یو ښه خاطره خو دې قصه وکړه د لیدونکو ته؟ ولا خاطرې خو ډېرې دي. یو خاطره خو وکړئ. او د مثل ذهن کې ثبت نه وي چې مثال د ډایرکټ ووایم که نه. خاطرې ډېرې دي خو دا ښه خاطره ده چې الحمدلله اسوده ژوند لرو او د خلکو لپاره یو خدمات وړاندې کوو. دغه زموږ ښې خاطرې دي. څومره شاګردان دي سره اوس فعلا اوسېږي؟
کار سره کوي شاګردان که ورته ونه همکاران مې دي همکاران دي همکاران دي دلته ما سره شپږ نفر همکاران شته دلته تاسو ته به زه دغه د هراتي قالین چې بلال ورور ورته اشاره وکړه تاسو به در وښیم بلال جانه که موږ ته دا قالین راوښیي د وطني د ترکي راوښیي ښه ټول وطني دي دا ټول وطني دي دا هم تر هغه سره پر وطني دي ښه دا ټول قدرمندونکو دا زموږ خوشبختانه په افغانستان کې اوس د هرات تولیدات دي چې دا تاسو په انځور کې ګورئ دا ټول د وطن تولیدات دي دا بیا څو مترې دي بلال جانه دا خپله دي دا 12 مترې دي دا پاسه 9 مترې دي دې کې بیا نور سایزونه ډېر دي ښه صحیح ده او دلته که ایراني راته راوښیي او ترکي راته راوښیي ښه دا ایراني ده ته قدرمندونکو ته پرته چې ګورئ دا ایراني ده دا زما په نظر 6 مترې ده نه دا 15 متره ورته وایي 15 مترې ده دا د سایز د سکویر حسابېږي مربع حساب دی که نه او دا متر مربع دا 15 متره دا خپله پرته شه ده او نور به دې کې ترکي را سره په یخوا پاټ کې دي هغه ټول ترکي دي قدرمندونکو تاسو ته به ترکي هم در وښیو مینوالو هغه سایډ کې چې تاسو دغه وطنۍ وي او هلته چې پرته وه دغه ایرانۍ وه دغه سایز کې تاسو ګورئ دغه ټول ترکي دي نخي ورته وایي دا نخي ترکي دي د دې قیمتونه بیا څو دي دې کې به مختلف دي دې کې بیا د سټارټر د 10,000 افغانۍ نه دی تقریبا موږ سره بیا تر 40,000 افغانۍ کوي دا متر خرڅوئ یا نه داسې په څه متر خرڅېږي څه چې د ټوټل خرڅېږي کارونه دا چې دلته پراته دي دا هم ترکي دي بغیر د قالینو څخه تاسو نور څه شی هم خرڅوئ دلته موږ چې دی د فوم کارخانه لرو د افغانستان خپل تولید د توشکونه چې دي د خښ لپاره د فوم کارخانه خپل لرو او نور چې دی د قالین انجل یو کارخانه لرو چې قالین په هغې کې پرېمنځل کېږي ډېره مننه وره ډېره مننه قدرمندونکو دلته تاسو ته د ترکي او ایراني او وطني محصولات در معرفي کوي تاسو د قالینو انځورونه وګورئ او تر پایه مالتیا وکړئ قدرمنو لیدونکو د قالینو کوڅې ته راغلاستو دلته یو ورور ده چې جاینمازونه خرڅوي ځکه لوی اختر هم تېر شوی ده حاجیان هم د حج نه راځي دې سره غږېږو چې بازارونه یې څنګه دي سلام علیکم ورور که ځان دې معرفي کړي بلکې وعلیکم السلام ورحمت الله نوم مې ریاض احمد درانی دی د جلال آباد ښار فرشونو کوڅه کې د جاینمازونو یو دکاندار یم دا کوڅه په څه نامه یادېږي دا د قالینو او فرشونو کوڅه ده کوم ډول جاینمازونه لرئ دلته مونږ مختلف قسمونه تقریبا ډېر زیات قسمونه جاینمازونه لرو دلته پاکستانی دي چینایي دي ترکي دي ازبکي دي خپله وطني جاینمازونه ډېر قسمونه دي طبعا چې په لاس کوم شی جوړېږي هغه زحمت ډېر غواړي د ماشین په نسبت باندې ماشین خو شی ډېر زر جوړوي نو د قیمت طبعا ارزش هم ډېري او قیمت هم لوړي مینوالو تاسو ته به زه د جاینمازونه درښیم چې جاینمازونه دي اوس الحمدلله شکر ده چې موږ وطن کې هم جاینمازونه جوړېږي هرات ولایت کې دا جوړېږي د دې قیمتونه څه دي جوړېږي دا نسبتا ډېر ارزانه دي تقریبا دانه چې دی په 200 افغانۍ دی او سایز هم ډېر پراخه دی جنس هم ډېر ښه دی کیفیت یې ښه دی او یو قسم په قالینې کې هم وطني موږ لرو دا پاکستاني او ایراني خو هر ځای کې پیدا کېږي دا چې دی هم د وطن څخه دی د هرات کې جوړېږي قالیني جاینمازونه قالیني جاینمازونه او کیفیت هم ښه دی او نرخ هم ښه دی وښیه دې مینوال ته یې وښیه د وګورئ د دې بیا قیمت څه ده 380 افغانۍ 380 د نورو ملکونو په ارتباط باندې پرتله باندې دا ډېر ښه دی څنګه ده بازارونه څنګه دي اوس الحمدلله بازارونه خو ډېر زیات ښه شوي دي امنیت دی په ښار کې امنیت دی سوله ده آبادیانې دي او خلکو کارونه هم ښه شوي دي نو الحمدلله په کاروبار باندې ډېر تاثیر غورځېدلی ډېر زیات ښه شوي د الله نه راضي څومره وخت کېږي چې دا کاروبار کوي تقریبا دا کاروبار 10 کارونه کېږي 10 کاله درانی صاحب څخه به یو ښه خاطره پوښتنه وکړو درانی صاحب که یو ښه خاطره د موږ ته قصه وکړي دغه 10 کلن دوره کې ته د دوکانداري ولا خاطرې خو ټولې ښې خاطرې دي
خو چې کله بعضې وخت کې یو چاته یو جانماز همداسې صدقې په شکل ورکړم او په دې پوه شم سړی ډېر نیک سړی نو ډېر زیات خوشحالېږم او هغه ورځ باندې ډېر زیات د زړه سکون او د ارام احساس کوم. موږ ته هم راکوي که نه؟ ولې نه چې مونځ پرې کړی دا خو شیان دي حتما به خیر اوسي، سلامت اوسئ، خوشحاله اوسئ. الله دې خوشحال قدرمن لیدونکو له موږ سره پاتې شئ. دا نور دوکانونه تاسو ته د فرشونو او قالین په اړه در معرفي کوم. هیله مند خپرونه تر پایه پورې د خپرونې څخه خوند واخلئ. موږ سره دوکاندار ورور درسره غږیږي. السلام علیکم ورور، ځان دی ولې کې معرفي کړي؟ وعلیکم السلام، زما نوم محمد شاه ډوال دی او د ننګرهار ولایت. قالین که موږ ته راوښیي دغه فرشي قالین په کومه کټګورۍ کې د څو متره دي او قیمتونه یې تر څو پورې دي؟ دې کې خو مختلف دي، لکه 2 تختې او 3 او 4 راځي که نه؟ تختې راځي او 2 تختې راځي او 3 راځي او 4 تختې راځي. نو دې کې بیا مختلف کوالټیانې دي، ښې هم پکې راځي او کمزورې هم راځي. اوس الحمدلله زموږ د خپل وطن تولید ډېر ښه شوی دی نسبت د نورو پاکستان نه، ځکه چې د پاکستان نه مخکې راتلل. اوس دا قالین چې راځي د کوم هیوادونو د افغانستان ته راځي؟ او اوس مخکې د پاکستان نه راتلل ټول مکمل. اوس د پاکستان نه نه راځي. اوس خپلې کارخانې په افغانستان کې جوړې شوي، کابل کې دي، د ننګرهار کې دي، مزار کې دي، قندهار کې دي. د وطن خپله دغه کم تولیدات دي که راته راوښیي داسې؟ اوس دغه چې دي دا خپل وطن دي. ها دا وطني دي؟ دا وطني دي خو کوالټي اوس ډېره ښه ده الحمدلله. اوس جنسیت هم ښه شوی دی او کوالټي هم ښه شوې ده، هم ډیزاینونه یې خلک ډېر خوښوي. او دې کې بیا د پاکستاني راځي لکه لږ کمزوري راځي، رنګونه هم دا ګوره دا کمزوري دي، رنګونه هم تت راتلل او دا کوالټي لږ هلکه راځي. اوس الحمدلله د خپل وطن تولید دغه جنسونه دي. دغه مخامخ چې کوم تاسې ګورئ دا د خپل وطن دي، دې کې دا د خپل د ټول دغه ډیزاینونه دي. دا اوس الحمدلله ډېر ښه شوي دي، خلک یې ډېر خوښوي. اوس څنګه دی کاروبار دې څنګه ده اوس؟ شکر د الحمدلله د الله نه راضي یو، بس چې د الله موږ ته د نن ورځې رزق لیکلی هغه راکوي. د دې قیمتونه دې ونه ویل اوسه چې تر کومو قیمتونو پورې خرڅېږي؟ دې کې 2 تختې 2500 350 400 پورې دي او 3 تختې د 400 نه نیولې تر 1100 پورې شته. 4 تختې چې دي هغه د 900 نه تر 1500 پورې شته. کوالټي کې فرق دی، لکه غټې وړې دي که نه، دا د 3 متره 3.5 4 5 شپږ پورې دي او بیا 4 تختې 3 تختې 2 تختې راځي. احمدشاه ورور سره ولاړ یاستو، تاسو ته غواړو دغه سرقالیني دي او سرقالیني ځکه زموږ د نوم نه راځي. وروره که دا راته معرفي کړي؟ دا د ایران نه راځي. څو مترې دي دا 3 متره 3.5 5 او 4 متره. دې ښه راوښیي که داسې؟ او دې کې بیا نو کوالټیانې مختلف کوالټیانې راځي. اوس یو دا کوالټي ده، دې ته زري وایي. زري وایي؟ دا زري وایي. نو دا 4 متره ده که نه؟ قیمت څو ده؟ د دې قیمت دلته ورکوو مونږ 2000 روپۍ باندې. 2000 روپۍ. دا لوی دي که نه، غټې دي. او په همدې جنسیت کې بیا لکه دا جنسیت هم شته دی. قدرمنونکو تاسو سرقالیني در غواړو در معرفي کړو. دا سرقالیني چې دی دا 2.5 3.5 دی. دا خو اوس ډېر رواج شوی ده په کورونو کې. دلته اوس ننګرهار خلک کوم رقم دا خوښوي؟ دا ولا ټول خوښوي. نو دا خو پرانګ کې د ښځې ډېر جنجالي دي. بیا ښځې خو جنجالي نه دي، خو هغوی زیاتره فولادي او دا سرمایي دا رنګونه غواړي. شیخ خرڅوي قالین بغیر د دې؟ دا کمپنۍ هم شته دی، لکه دا کمپنۍ دي، یو کسي 2 کسي داسې مختلف راځي که نه. د یو کسي 800 900 1000 1100. اوس څنګه دی بازار؟ اوس ګرمي ده، اوس خو هغونه خلک اوس د فرشونو مود دی. ګرمۍ کې خلک دا فرشونه اخلي، ګرمۍ کې فرشونه اخلي او ژمي کې کمپلې اخلي. ځکه ژمي خو بیا یخي. ډېره مننه اوس. مننه، خوشحاله اوسئ، ښه وخت ولرئ. السلام علیکم ورور، ځان دې معرفي کړي؟ وعلیکم السلام، نوم مې اسلام خان ده او ننګرهار اوسېدونکی یم. د قالین فروشي په کوڅه کې څومره وخت کېږي چې کاروبار مو شروع کړی؟ تقریبا 15 کاله کېږي زه د قالینو کار کوم. 15 کاله؟ 15 کاله. دلته د کوم هیوادونو څخه تاسو قالینونه راوړئ افغانستان ته؟ دلته ترکیه، ایران او دغه د خپل وطن قالین هم شته، هرات والا. تر څو متر پورې قالینونه لرئ؟ داسې 15 متره 6 متره او 6 مترو نه زیاته قالین نه راځي. ننګرهار خلک کوم رقم قالین خوښوي؟ یاره هر سړی خپل وس ته ګوري، وس مطابق که نه.
خو ډېرې ترکي خوښوي دا ترکي؟ ترکیه والا ترکیې کې بیا څه کیفیت یې ښه ده کمې که راته راوښیي درمل لیدونکو دا ترکي قالینه ده که نه دا ترکیه قالینه ده دې نه اوس اوچته قالینه نه راځي او د دې بیا قیمت څو ده دې قیمت راځي په 18,000 روپۍ دې قیمت راځي 15,000 دا هم ترکي ده؟ دا هم ترکیه ده دا څو مترۍ دي بیا دا 2.5 په 3.5 کې دي 2.5 په 3.5 کې او قیمت یې 18,000 قیمت یې 18,000 دا 18,000 دا 15,000 روپۍ دروازه صاحب که ته راته دغه یو 15 کلو دوکانداري کې ښه خاطره د ماته قصه وکړه 15 کلو کې ښه خاطره دا ده که نه چې زمونږ چې کله سودا ښیي زمونږ خوشحاله ښه خاطره چې کله هم بازار نه سوچ کې ناست بس بازار نشته کریم راپسې راغله خرچه هم راپسې راغله چورتونه کوئ چورتونه وهو څنګه اوس کاروبار څنګه ده انشاءالله ښه ده ښه ده ډېر ښه ده خیر اوسې مننه خیر ستاسو نه ډېره مننه قدرمن لیدونکو موږ سره پاتې شئ د نورو دوکاندارانو سره غږېږو چې دا من خپرونه تر پایه د خپرونې څخه خوند واخلو مننه قدرمن لیدونکو دلته یو بل دوکان ده تاسو په انځورونو کې ګورئ دلته افهمونه دي زه غواړم تاسو ته د افهمونه در معرفي کړم السلام علیکم کاکا جان اول که ځان را معرفي کړي وعلیکم السلام خیر علي څنګه خیر سلامت زما نوم آصف امیري دی او د فلمونو کار کوم د جلالاباد کې د 12 کاله کېږي دلته یم امریکایانو په سکه دا افهمونه چې دي په کومه کټګورۍ کې دي که راته داسې وایي سنګل دی که ډبل دی دغه چې دی دا ډبل بیډ تخت لپاره دی دا ډبل بیډ خوب د لپاره ډبل بیډ پاکستاني په نوم ډبل بیډ ورته یو که راته راوښیي داسې انځور کې ولې دغه دی نه ټول ډبل بیډ دا بیا افهمونه چې دي دا غټ واړه دي غوندې نه داسې دغه سپرینګي دی او دغه ساده دی دا لکه دا سپرینګي دي او دا سپرینګي دی او دا لکه دام تخت لپاره ډبل بیډ لپاره دته میټریس وي او دا ساده ډبل بیډ دا سپرینګي دی بیا خلک جلابات کې د کوم خوښي دا دای خوښي که دا نه زیاتره جلالاباد خلک وس نشته دی او بس غربت زیات دی نو دا ډبل دومره نه خوښي دا عادي داسې وړي خلک همدې دپاره وړي چې مطلب وس هم کېږي او خلکو همدغه د دې قیمتونه څو دي اوس دا قیمت په څو ده د دې قیمت په څو دي دغه چې دی دغه راځي لکه مثال په تور باندې 2.5 روپۍ باندې ښه شی دی کې او بیا دې ارزانه وړي په 1800 روپۍ مشته 1500 مشته دی تر 1400 پورې شته دی او بیا د هغې نه ښه شی غواړي بیا دا سپرینګان دي دغه پاکستاني فلمونه دي راته دا ټول پاکستاني دي دا د کومو مملکتونو څخه تاسو دا ورکوئ افغانستان ته موږ خو خپل لکه دا اوس دا چې کوم د ځان ته دا کوم مواد دي د ایران نه راځي جوړېږي دلته خپل وطن کې د دې مصرف هم کم راځي او ارزان هم دی پاکستاني د مخکې اشاره وکړه پاکستاني بیا دا دي پاکستاني دا دي دا پاکستاني دا ګران دي لکه دا شو پاکستاني دی دا ټول پاکستاني دي بیا دا یو په دوه چنده ګران دی مصرف زیات دی نو په دې خاطر باندې خلک بیا دا نومونه نه خوښوي خوښوي خو په داسې لږ خلک قیمت دی قیمت دی په دې خاطر تاسو دا وویلې د دې قیمت دې ونه ویلې د سپرینګي قیمت سپرینګي چې د هغې ته میټریس هغه بیا ګران دی هغه بیا لکه دې کې چې کوم ښه شی وړي هغه په 9,000 افغانۍ باندې دی 8,000 افغانۍ او بیا ګزاره حالې وړي هغه 5,500 روپۍ خو د هغې بیا ګارنټي نه وي بیا تکېګانې دي لکه څوک ورته تکې وایي څوک ورته پوښتې وایي دغه د ډډې لپاره دی د ناست لپاره دی د نه کتلی شي دا هم د خپل وطن عاید دی دا وطن کې جوړ شوی وطن کې جوړ شوی دا قیمتونه څه دي دا 2,500 روپۍ راځي ډېر ښایسته ډېر سپک هم ده دا هغه ښې دي که نه وطن عاید دی بیا دغه ورپسې دغه چې کوم دغه دی دغه د ناست لپاره دا توشکې دي توشکې د ناست دا د ناست لپاره دي د خوب د ناست لپاره هم دي د ځمکې ناست لپاره هم دي د پنبې نه خلک بېغمه دي چې دا ویسي کرار کړي او پنبې نه خو دا ډېر ښه راځي ارزانه هم راځي مصرف هم کم دی بل عاید د خپل وطن دی او مزدوران هم زیات پکې مصروفه دي کنار پکې وده شي پوه شو بیخي به بېغمه وځي د ملادردۍ نه دلته دغه نور دغه ورته وښیي دغه ایراني دا هم بیا ایراني راځي دا لکه دا تیار همداسې راځي او تیار خرڅېږي لکه دا که نه دا څوک دا 2 متره دی د دې بر 2 متره دی دا ایران راځي لکه دا تیار همداسې اماده راځي همدغسې خرڅېږي دا اوس وختو کې افغانستان کې رواج شوی دی اوس څنګه د خلکو کاروبار څنګه راخلي نه اخلي او دا لکه د دې لکه دغه حکومت چې بدل شوی دی نه یو کال مخکې دا د ایران نه راشور شوي د ایران نه راځي او نوی دغه تولید شوی دی خو ډېر زیات نن سبا خلک ډېر زیات په دې خاطر خوښوي چې هلته فرش نه جوړ کېږي هم د زیم نه هم د فرش عمر زیاتېږي د نام نه هم خلاصېږي خلاصېږي دې کې بیا کومه کټګورۍ کې راځي یو ماډل راځي یا نه نور څه نه دې کې بیا
درې څلور قسمه کټګوري ده. یو قسم دی هغه نری دی، بیا د هغې نه یو قسم دی هغه بیا ډبل دی، د هغې نه ډبل دی، بیا یو قسم دی د هغې نه ډبل دی، یو قسم دی د هغې نه لکه څلور قسمه دې کې راځي. کوم یو پکې ښه دی چې داسې خلک کور لپاره واخلي؟ نو کور دپاره دغه هم څوک دغه 10 ملي واخلي او 12 ملي دا ښه راځي. دا متر خرڅوي یا فیټ خرڅوي؟ نه متر متر بیا په څو دی؟ متر په دې کې خو بس مختلف جنسونه دي. نه خو چې دا کوم متر چې څوک واخلي متر په څو ده؟ لکه دا یو نیم متری راځي په 80 روپۍ متر راځي، 2 متری راځي 100 روپۍ. مننه خیر اوسې مننه خیر اوسې. قدرمنونکو دلته به خپرونه پای ته ورسېدو. دا و زموږ خپرونه چې تاسو همدروان طبیعت ذات اوله ورک ساز په درنه چې په کاظم تاسو خدای بخښونکی الله تعالی د ژوند په ټول چارو کې بریالي اوسئ. هېر مو نشئ چې کومنټ، لایک او شیر مو او سبسکرایب هم درسره وکړئ.